ملګرو یو بل شرم خبر هغه در سره واورئ. مسافرو داسې چل کړی دی، 2 کسان وو، د علي شاه لږ پیسې ورکولې. نو یو مسافر داسې چل وکړو چې کله یې پیسې ورکړې نو بل پرې راغی هغه ول هم پیسې ورکړې. یو ویډیو تاسو په سکرین باندې کتی شئ. نو هغه مسافر ولګېدو د هغه د عزت هغه ول 50 ورکړې، نو هغه بل مسافر ولګېدو هغه ول 100 ریال ورکړه. نو چې هغه ولګېدو نو د یو بل سره جګړه شروع کړه. جګړه یې پسې شروع کړه چې تا د دې له ډېرې پیسې ورکړې، ما ول کمې ورکړې. نو په دغه خبره باندې د یو بل سره ګرم شو. ډېر زیات د افسوس د شرم مقام دی ملګرو. کم مسافر چې تللی دی هغه مونږ وایو دلته به مزدوري کوي، دلته به کور ته خرچې رالیږي. هغو ته چې رینګ وکړي صحیح حساب کتاب دی نو هغه وایي دلته خو کارونه نشته، بس حالات چې کوم دی ډېر خراب دي. خو که بل طرف ته وګورئ دلته که علي شاه لاړه شي، دې نه علاوه که اجلاګان لاړ شي یا نور څه ډمان ممان لاړ شي نو د هغو دپاره پیسې یو کم قسمه پیسې چې ورکوي تاسو کتی شئ. د پکول ماما ته وګورئ، د بل ته وګورئ، دې ته اوس تاسو وګورئ نو د دې سره چې کم په لاسو کې ورسره دی 50 ریال دي. د 50 ریال نه دلته کې کم دی تقریبا څه د 1000 نه بره روپۍ جوړېږي. د بل پکول ماما ته وګوره، پکول ماما به دلته په کور کې به چې کم دی بچي به هغه به روټۍ نه مومي او دا نور پکې لا وګوره. دا خو کم د وزیرستاني دي او که څوک دي غټ غټ ویښته یې پرېښي دي. نو ډېر زیات یاره د شرم خبره ده چې تاسو چې کوم دی دلته ډمانو له پیسې ورکوئ، څونه په سخته باندې ګټي. که ستاسو خیال وي د دې د مسافرو څه ویډیو هغه په سکرین ما سره اوس کوشش کوم تاسو ته راولم، خو که پیدا نه شوي تاسو به کتلي هم وي چې کله دغه د مزدورۍ ځای ته ځي، یعنې د کوم ځای نه چې دا مزدورۍ ته ځي هغلته دونه منډې وایي دیو ته څوک ګاډي هم نه ودروي چې دا لاړ شي زموږ سره مزدوري وکړي دا وکړي. نو په ګاډو پسې منډې وایي او په زراو چې کوم دی هلته ناست وي. نو هغه ورته چېرته په دویمه درېیمه ورځ باندې مزدوري میلاو شي او هغه چې وکړي نو بیا وروره د هغو کومه مستي چې ده نو هغه په دا رنګه ده. سوشل میډیا باندې ډېر زیات تنقید په دې روان دی، ډېر زیات غلط کار یې کړی دی چې یو داسې فحاشي جینۍ لا دې نه علاوه کم فحاشه مور چې دا داسې مختلف قسمه ډمان چې هلته تلي وو هغو له یې داسې پیسې ورکړې دي. انتهایي غلط کار یې کړی دی. مونږ چې کوم دی ټول د دې ډېر زیات مذمت کوو. نو دغه نوي ویډیو به تاسو سره شریک کړو. امید لرم ویډیو به مو خوښه شوي. که زموږ په چینل نوي یې چینل سبسکرایب کړئ د داسې نورو ویډیوګانو لپاره.